سلامونه نیکې هیلې درنو دوستانو، تمه ده چې تاسو به روغ او جوړ خوشحاله وئ او دا مهال به ګورئ راسره ایف جي ټپز یوټیوب چینل. درنو او قدرمنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره د ایکس جوړولو طریقه څنګه کولی شو د ټویټر اکاونټ یعنې ایکس ټویټر اکاونټ جوړ کړو. نو خاص کار د هغو کسانو لپاره څوک چې ساتوشي استعمالوي، د ترڅنګ په ساتوشي کې بیا ایکس کرنسي ترلاسه کوي دوستانو. نو د هغو لپاره ډېر زیات مهم دی کله چې تاسو او ایکس ته KYC کوئ، نو حتما تاسو هلته بیا په دوی هلته غواړي چې تاسو باید ټویټر اکاونټ ولرئ او د دې ترڅنګ د ایکس ټویټر اکاونټ یوزر نیم هلته ورکړئ. نو راځو دوستانو، لومړی پلی سټور اخلاصوو. کله مو چې پلی سټور اخلاص کړ، د پلی سټور په سرچ کې ایکس لیکو. ایکس مو چې کله ولیکو دوستانو، دغه یو د ایکس ټویټر چې کوم دی دغه به ستاسو راخلاص کړئ، ډاونلوډ به کړئ خپل موبایل کې او بیا به راشئ دغه به داسې اوپن کړئ. درنو دوستانو، تاسو به راشئ لاندې نیکسټ باندې به کلیک ورته واخلئ، داسې صفحه چې تاسو ته کله راسي. نو کله مو دوستانو په نیکسټ باندې کلیک ورته واخیسته، نو اوس به راشئ خپل نوم به دلته ورکړئ. نو زه هم راځم خپل د ټویټر اکاونټ نوم چې دی هغه اوس دغه ځای کې ورکوم او تخلص سره. نو کله مو دوستانو خپل نوم او تخلص ورکړئ، را به شئ لاندې به خپل یو د تلیفون شماره ورته ورکړئ. تلیفون شمارې وروسته بیا څه کوئ دوستانو، تاسو به راشئ دلته ډاټ اف برث یعنې د زیږېدو نیټه چې دی دوستانو، تاسو چې په څومه نیټه زیږېدلي یاستئ، په کوم تاریخ، په کومه میاشت او کومه ورځ باندې، هغه به هم دلته تاسو درنو دوستانو په دغه ځای کې تاسو ورکړئ. نو زه راځم دغه هم دلته ورته ورکوم. نو اوس دوستانو موږ هر څه ورکړو، بیا هم دا اپشن باندې کلیک اخلو. کله مو چې په دې باندې کلیک واخیستو، لږه شیبه انتظار باسو. نو بالکل دوستانو تاسو کتلی شئ زموږ ټویټر اکاونټ چې دی هغه بالکل دوستانو جوړ شو. دوستانو زموږ ټویټر اکاونټ چې دی هغه جوړ شو، په دې کې موږ پوسټونه هم کتلی شو. مثلا تاسو راشئ پورته خپل پروفایل باندې کلیک واخلئ دوستانو، دا تاسو خپل پروفایل هم کتلی شئ دوستانو. نو دلته چې تاسو راشئ دغه پروفایل دی، تاسو کولی شئ په دې کې پوسټونه هم وکړئ او هر څه دوستانو تاسو ترسره کوئ. نو دغه ویډیو مې خاص کار د هغو کسانو لپاره راوړله دوستانو چې څوک ساتوشي اپلیکیشن استعمالوي. دغه ساتوشي کې چې کومه ایکس کرنسي تاسو ترلاسه کوئ درنو دوستانو، نو هغه کرنسي لپاره مهمه ده چې تاسو کله چې KYC کوئ، نو تاسو باید حتما د ایکس اکاونټ ولرئ. دا چې ما ایکس نوی جوړ کړی دی، دومره لرم نه پکې تقریبا 3 او 4 دانې یو ایکس لرم، خو قیمت یې ډېر ښه روان دی اوس مهال. که راشو موږ دلته وګورو دوستانو په ایکس والیټ کې وګورو، نو د ده قیمت چې دی هغه تر $8.8 او $9 رسي. نو که دلته موږ دوستانو راشو، دلته موږ د ایکس کرنسي که چېرته وګورو، نو د دې قیمت دوستانو تقریبا اوس مهال چې رسي، نو دا د تاسو کتلی شئ $7.19 دی چې دغه دوی ورته ټاکلی او دا مهال اوس مخکې روان دی او نور هم مخته پسې ځي. او د دې ترڅنګ لاندې تاسو AGI کتلی شئ چې هم 1.0.9 سنټه یې قیمت د دې هم ټاکل شوی دی. نو دوستانو ما تاسو د ایکس ویډیو هم جوړه کړې ده، د هغې ویډیو لینک هم تاسو د ویډیو په ډسکریپشن کې او کمنټ کې هم شته. د ترڅنګ د ساتوشي اپلیکیشن د جوړولو لینک مې هم تاسو د ویډیو په ډسکریپشن کې دوستانو اچولی دی. نو دغه ډېره بهترینه کرنسي ده دوستانو. نو تاسو هېڅکله هم دغه کرنسي د لاسه مه ورکوئ. تاسو ضرور اکاونټونه اوس هم پکې جوړ کړئ، اوس هم لا وخت شته، پري مایننګ ورکوي تر څو تر 10 او 20 پورې ساتوشي، البته ساتوشي کې ایکس کرنسي تاسو ترلاسه کوئ، بیا هم تاسو لپاره ګټه کوي. دا چې ما ټوله بشپړه ویډیو هم تاسو لپاره چمتو کړې ده چې هغه به هم تاسو لپاره اپلوډوم چې څنګه کولی شو د ایکس دغه والیټ KYC وکړو. نو دغه والیټ KYC په اړه هم تاسو لپاره یوه ویډیو جوړه کړې دوستانو. نو تمه تاسو هغه ویډیو هم راسره وګورئ. نو هغه ویډیو هم تاسو لپاره اپلوډوم، له دغې ویډیو وروسته به هغه ویډیو هم تاسو لپاره اپلوډیږي. نو دغه ویډیو چې وه دوستانو تر همدې ځایه وه. که دغه ویډیو مو خوښوي درسره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. تر بل ویډیو چې بیا به زه راځم، تاسو په لوی الله سپارم.